امنیت خدای امنیت راغلی دی اوس فعلا ولایت ما د شتاچي ولسوالۍ یم او موږ دغسې یو لاس ملګري تبریز ته راوتلي دغسې رالو د کندوز د ولایت رالو کابل ته او په تبریز انشاءالله هېڅ خبره نه وه امنیت هر څه بیخي برابر وه او د کابل کې به سوچ وکړئ دې ځای ولاړو جلال آباد ته او انشاءالله هېڅ خبره نه وه پر لار کې بیخي امنیت هر څه برابر وه بیخي او د دې څخه بعد جلال آباد برته ولاړو کندهار ته کندهار څخه مو څو شپې وکړې انشاءالله هېڅ خبره نه وه نه جنګ پر لارې نه کم خطر نه کم د غلو هېڅ مشکل نه و شکر الحمدلله بیخي امنیت بیخي هر څه برابر دی بیخي او د هغه څخه ولاړو دغسې پسې هرات ته ګوره ډېره لاره د خلکو چې ته مخکې به د کندوز څخه چې به هرات ته تله نه سو تللی ول تر هرات پورې ولاړو انشاءالله پر دغه لارې هېڅ خبره هم نه و نه دا که دا کې سړی ونه دی چې پر لارې درېدلی وای پوښتنه یې کړې وای نه موجونې کړې وای شکر الحمدلله چې هر ځای بدلې داسې شپه ورځ هېڅ خبره هم نه وه بیخي امنیت و هر څه یې برابر وه ولاړو هرات کې مو دغسې هلته یو 8 شپې وکړې د هغه څخه ولاړو هرات څخه دغسې مزار ته پر میمنې اول ولاړ جوزجان ولایت دغسې پر هغه باندې دغه میمنه و انخوی و تر مزار پورې مزار څخه دغسې رالو برته خپل ولایت کندوز ته انشاءالله هغه خوا مو دغسې وکتله هېڅ خبره نه وه نه د کوم غلا او هغه لارې چې موږ ولیدلې هغه غرونه او هغه لارې خرابې لارې چې یعنې هغې مخکیني دولت کې چې به سړی پر هغه لارې ځان خلاصه کړه چې هغه موټر هم نه سو بیولی چې یعنې 10 میله 40 میله سلام ورسره وای ښه داسې مجهزه وای هم نه سو تللی چې هغه کوم لارې موږ ولیدلې ډېرې خرابې لارې وې او د امنیت په باره کې مو ویل چې اوس داسې برابرې وې یعنې ډېرې خرابه لاره وه چې سړی دغسې د ورځې موږ پشکې تلو بیرېدلو دا اوس موږ پشکې دغه ځای کې شپه ورځ هم دغسې منزل کوئ چې موږ خپل د ځان سره ملګري چې یو ځای به ودرېږو موږ ویل دا څنګه دا لارې باندې موږ ځو یعنې انشاءالله دلته غله نه یي موږ خپل به مامنځو کې بیرېدلو یعنې موږ تر سهاره مزل وکئ هېڅ خبره نه وه موږ داسې بېغمه بېغمي وه چې دغسې رالو ورسره دغه خیر شي آیا غواړئ چې له دغه ځای څخه وروسته کوم هغه ته لاړ شئ ولایتونو ته د دغه ځای څخه اوس غواړو دغسې خو دا ځای د دې ځای څخه اوس غواړو برته ولاړ شو د دې ځای څخه پروان د پروان دغسې ولاړ شو پسې خپل ولایت قندوز د قندوز دغسې ولاړ شو برته بدخشان ته دغسې د بدخشان د ملګري اوس وایي دغسې ولاړ شو هغه مشترک بازار ته نو انشاءالله بیخي امنیت بیخي که څوک وایي چې مثال زه اوس چکر وم یا خواته ولاړ شم او دغه اوس دغه وخت دغه تا ده چې ولاړ ته انشاءالله د دې حکومت څخه مو ډېر راضي خدای پاک دې تر دغه نور هم امنیت راولي الله پاک دې نور هم دوامداره کړي بیخي انشاءالله هر څه خوا څخه برابر دی دا خلک وایي کار نشته مثال هغه هم انشاءالله خدای مهربان دی هغه هم برابرېږي محمد نبی نومیږم د بادغیس ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ څخه دا مزور راغلی یم کابل ولایت د پاسپورټ غواړم چې خودان د پاسپورټ ونیسم د دغه ښه نظام څخه موږ د دا نظام ملاتړ کوو او ځینې خوشحاله یو ښه امنیت دی هېڅ خبره نشته آزاد هر خوا ته کولی چې هره خوا ته په آزاده خوا ولاړ سې وګرځې ورغلي یو دلته ښه دریاب ښه اوبه دي ښه امنیت هم شته هېڅ خبره نشته ولا کوم څوک مخ ته نه درېدلی چې پر کومه ځې د کوم خوا راځې نو موږ د دې ښه نظام څخه راضي یو نو خدای پاک دې د ابد لپاره دغه نظام جاري وساتي نو د امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې خپل د ملت او خپل د ولس غوښتنې ومني هغه غوښتنې چې خپل نظام ته ښه کار وکړي او هغه مشران چې مو په وینو باندې وینې ورکړې ده او قرباني یې ورکړې ده او دې نظام ته خدمت کړی دی نو موږ غواړو چې موږ د شهیدانو وینه خیانت ورسره ونیسي او دغه د ولس ټولې غوښتنې ومني دغه رقم چې اوس امنیت دی دغه امنیت یې نور ته دغه لا کوي سي
او د ولس ملاتړ دی وکړي او د ولس په کولو کې ولس هم د دوی ملاتړ کوي نو زه دغه غوښتنه نظام اسلامي څخه لرم. ګرانو دوستانو دا زموږ د نن ورځ خبرونه کې ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورکړئ د موږ د نورو ګټورو او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د الله پامان.